روښانه لار د قرآن او حدیث په رڼا کې د یوې موضوع روښانه کول او د اورېدونکو پوښتنو ته ځوابونه. د ویلما ځنه سړی ځان منع کي تګ راتګ ورسره نه کوي نو ګناهګار خو پې نه دی. د ګناه په کار کې د چا سره مرسته مه کوئ، نیکۍ کار کې مرسته کوئ. ګاډي کې موس کېږي روان ګاډي کې. طلاق دی که هغه په رښتیاو کې وي او که په ټوکو کې وي. وړاندې کوونکی مفتی عبدالاحد خاکسار. له شنبې تر چهارشنبې د ماسپښین 1 بجه په 103.5 او 95.2 FM څپو. له شمشاد FM روښانه لار. چې د هجرت او جهادونو مجموعه ده، څه ښکلې مدینه ده، سنگر ده د اسلام. څه ښکلې مدینه ده، سنگر ده د اسلام. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقانه الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الشيطان لكم عدو مبينا. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. د شمشاد رادیو ټول اوریدونکو او د روښانه لار ټولو قدرمنو مینوالو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. الله دې وکړي چې روغ او جوړ او د ښایسته صحت برخمن اوسئ. دا د یو ځل بیا زه عبدالاحد خاکسار ستاسو په درانه خدمت کې په دې 1 ساعته دیني خپرونه کې له تاسو سره ستاسو په چوپړ کې یم. د تیر په څیر کولی شئ چې له موږ سره خپلې پوښتنې د موضوع اړوند یا بهر له موضوع څخه خپل دیني پوښتنې را سره شریکې کړئ. هغه ګران اوریدونکي چې غواړي له موږ سره اړیکې ونیسي، نو زموږ د اړیکو شمیره 080-650-55-440. زموږ د اړیکې بله شمیره 02-02-300-500. نننۍ خپرونه مو د تیر په څیر یو موضوع ته بیا ځانګړې کړې ده. غواړو چې د دې موضوع اړوند معلومات د قرآن عظیم الشان د مبارکو آیتونو څخه او د تعلیماتو نبویونه او د علماء کرامو د اقوالو نه ستاسې په درانه حضور کې تاسو درنو ته وړاندې کړو. د رب العالمین جل جلاله نه اولا د خپل ځان د پاره د صحیح وینا او د عمل توفیق غواړم، ځکه انسان ډیر ضعیف دی او ډیر کمزوری دی، او تاسو د پاره د صحیح اوریدو او د عمل توفیق غواړم. الله دې د دوانو نصیبه وګرځي. زمونږ نننۍ موضوع دا د هغې حدیث مبارک تشریح ده چې حضرت ابو امامه رضی الله تعالی عنه د رسول الله مبارک نه روایت کړی دی، او هغه بیا محمد عمر پالنپوری رحمه الله په خپل کتاب کې ذکر کړی. فایده او فواید پکې ډیرو، د دې وجې نه خاص کړه دې ته چې هغه ستاسې درانه حضور ته وړاندې کړو. انسان ډیر ضعیف او په بعضې حالاتو کې سره د قوته د عامو کارونو د ضعف سره هم مخامخ شي. نبی پاک صلی الله علیه و آله وسلم مبارک ته رب العالمین جل جلاله قرآن عظیم الشان کې د شیطان په حق لا داسې بحث کوي چې تخپل د امتیانو ته په دې خبرداري ورکا
چې دا امتیان د خبر شي شیطان څومره شر پسند دی او څومره عجیب عجیب کارونه کوي او د انسان د گمراهۍ دپاره لارې لټوي. د دې وجې نه د شیطان په وسوسو باندې او د شیطان په فریب او چال باندې زمونږ او ستاسو د ټولو پلار حضرت آدم علیهم السلام مبارک او زمونږ او ستاسو قدرمنه مور حضرت حوا رضی الله تعالی عنها دا دوانه مبارکان د جنت نه د په وسوسې باندې بیرون را اوتل او د هغې لوی نعمتونو نه دنیا ته راغلل. رب العالمین جل جلاله په 14مه سپاره کې بحث کوي او بیا موږ ته او تاسو ته یو خبره کوي. هلته وایي چې دا شیطان ستاسو دپاره دشمن دی فاتخذوه عدوا. بل ځای کې رب العالمین جل جلاله فرمایي دا شیطان ستاسو دپاره دښمن دی مګر دا تاسو په دښمنۍ ونیسئ. د دښمنۍ په نظر ورته وګورئ ځکه دا ستاسو د خطا کېدلو دپاره ډېر کوششونه کوي خو لیکن که وسې برشه نو په یو طریقه باندې یوه نیکي به ترېنه ونه کوي نه د یو نیکي مخ به ترېنه ووینئ. دا دومره حده پورې ظالم انسان دی. مفسرین کرام د حضرت آدم علیه السلام د هغې جسد مبارک د جوړول نه بعد چې کله د دې مبارک جسد جوړ شه او د په ځمکه باندې د طائف او د مدینې د مکې معظمې ترمنځ پروت په وادي النعمان کې او فرښتو د دې مبارک خدمت کو. دغه وخت کې د ده لاش جوړو مګر په دې کې روح نه و. هغه وخت کې شیطان عزتمندو د ده سره څه فرښتې وي. بعضې علما کم یادوي بعضې زیات یادوي. څوک وي 1 لک تعداد کې فرښتې ورسره راغلې. پوښتنه د دغې فرښتو نه وکړه چې کومو د آدم علیه السلام خدمت کو. دا تاسو څه کوئ دا څوک دی؟ هغوی ورته وفرمایل چې دا خو رب العالمین یو انسانیت پیدا کولو اراده په ځمکه کړې ده چې د بشر په شکل باندې به په ځمکه باندې سکونت کوي اوسېدل به کوي ګرځي به. د شیطان چې ورته سوچ کو عزت او احترام د ده ته وکتل نو د په زړه کې قصد وکړه په هماغه وخت کې که چېرته دا په ځمکه باندې ګرځېدلو دپاره جوړ شو نو که الله تعالی ما ته حکم وکړه چې د ده احترام وکړه نو زه به د دې نافرماني کوم او که ما ته الله اختیار راکړه نو زه به په دې باندې ظلم کوم. په هغه وخت کې حضرت آدم علیه السلام چې لا روح پکې اچول شوی نو په هغې وخت کې دې بدبخته دا قصد کړی او دا عزم یې کړی او بیا دغه قسم یې الله تعالی په قرآن عظیم الشان کې ذکر کوي. قال فبعزتك لاغوینهم اجمعین الا عبادك منهم المخلصین. یا الله ستا په عزت مې د قسم وي زه به دا ټول انسانیت درته ګمراه کم. زه به د ښي طرف نه د چپ طرف نه مخامخ او د شا طرف نه په دوی باندې حملې کوم. زه به ګورم که په کم ترتیب باندې مې خطا کړه په همغې ترتیب به خطا کوم ولیکن دوی به د جهنم تلونکي جوړوم او د جنت نه به یې ایساروم. دا قصد په هغه وخت کې کړی. بیا چې کله رب العالمین جل جلاله ورته وویلي فخرج منها فانک رجیم وځه رټلی شوی بدبخته. دی دومره بدبخته و چې د اله العالمین سره دومره د بې ادبۍ الفاظو کې خبرې کوي. الله ته سوال وکړي یا الله ما ته لږ وخت راکه انظرني الی یوم یبعثون. یا الله تر قیامته پورې راته وخت راکه. رب العالمین جل جلاله وایي زه وخت مې درکه ګرځه. هغه نه بعد دا قسم کړی دی چې زه به ستا دا ټول بندګان ګمراه کړم. د دغې آیت لاندې علما کرام دغه حدیث د ابو امامة الباهلي رضی الله تعالی عنه نه روایت کوي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک یو ځل د الله رحم پورې خبرې کولې. بیا پکې دا خبر را یاده کړه کله چې ابلیس ځمکې ته راغی شیطان ځمکې ته راغی نو الله ته عرض وکړه. الله نه سوال وکړه ای الله تا زه د خپل درګاه نه وشړلم ځمکې ته مې لیږي نو په ځمکه کې خو اوسېدل به زما دپاره ډېر ناشونی وي. خو ای الله زه ستا نه یو څو څیزونه غواړم په دې ځمکه کې راکه.
زما د ناستې زما د ملاستې او زما د خوراک بس انتظام وي. الہ العالمین جل جلاله دومره رحیم ذات دی چې د دې ارس په حق ورته معلومات ورکوي او د پوښتنه کې او رب العالمین جل جلاله داغه جواب ورکوي. د ګران نبی می دلتا کور دلتا حجره دا څخل مدینه دا سنگر د شیطان اولنی پوښتنه کوي اے الله زما د پاره د کور اړتیا ده، زما کور به کم ځای وي، ما د پاره کم ځای د کور د پاره موزون دی. رب العالمین جل جلاله ورته فرمایل شیطان ستا د پاره کور حمام دی، ته به هلته پاتې کېږي. علما فرمایي حمام یې ورته ولې وښود؟ هغه وخت سره خو دا رواجونه نه وو، مګر اوس که مونږ تاسو وګورو په دې حمامونو کې څه نه دي چې کېږي. داسې حمامونه هم شته چې هغې کې نارینه او زنانه یو ځای د لامبلو عمل سر ته رسوي، او که نور هېڅ هم نه وي نو د شریعت مطابق چې کومه ګیره په سنت طریقه برابره ده نو د هغې د لرې کولو دپاره هم دغه ځایونه مقرر دي. د ویښتانو جوړول د شریعت نه خلاف هغه دلته کېږي. د رب العالمین جل جلاله عجیب نظام دی، په دې کې موږ هېڅ هم نشو ویلی. دویمه پوښتنه ورته کوي رب العالمین زما د پاره د ناستې ځای وټاکه، زه به کوم ځای کې کښېنم، د ناستې ځای مې معلوم کا. رب العالمین جل جلاله ورته وفرمایل بازارونه او لارې ستا د ناستې ځایونه دي. علما فرمایي بازارونه او لارې ورته ولې د ناستې ځای نه وښودل؟ و الہ العالمین مقصد دا و چې دا بدبخته همیشه د پاره په سختو تکلیف کې مبتلا لارې د پاسه څوک د کور د جوړولو د پاره اجازه نه ورکوي، بازار کې د کور د جوړولو د پاره اجازه نه ورکوي. او که مونږ تاسو بل طرف ته وګورو نو په لاره باندې ډېر غله کامیابیږي، د خلکو مال او دولت اخلي. بازارونو کې ډېر غله داسې پیښیږي چې هغې خپل عمل سر ته رسوي. د دې وجې نه رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي بهترین ځمکې د الله تعالی په نسبت باندې هغه د مساجدو ځمکې دي، او بدترین ځمکه د الله په نسبت باندې هغه د بازارونو ده. ولې په دې باندې بد عمله سړی، زناکاره انسان، هر قسم خلق په بازارونو کې اوسېږي. بل روایت کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای بدترین سړی هغه دی چې بازار ته د ټولو نه اول داخل شي او بیا ماسخوتن د ټولو نه وروسته کور ته راځي د بازار نه. یو انسان که عذر لري خو خیر دی. د حدیث مبارک نه مطلب دا دی چې هلته سیل دپاره ورځي. علما کرامو دغه محمل ورته لټولی، خو بیا هم که هر څومره شي نو ښه ځایونه نه دي. درېمه پوښتنه کوي ای الله ما د پاره د خوراک څه انتظام به وي؟ ربه زما خوراک به صحیح. رب العالمین جل جلاله ورته وفرمیل هر هغه شی ستا خوراک دی چې زما نوم پې وانه غستلی شي، دا ستا د پاره خوراک دی. متاسفانه ډېر خلک دي ډوډۍ ته ناست وي، بسم الله یې په یاد کې نه، اوبه چې کله څکي بسم الله یې په یاد کې نه، کله چې د الله بل نعمت خوري بسم الله یې په یاد کې نه، بیا وروسته شکایتونه کوي او داسې وایي چې په دې کې ماته شفا نشته. شفا به درته څه میلاو شي چې تا مخکې بسم الله نه دی ویلی؟ شفا خو د الله په نوم کې دی. نو که ته یقینا ډوډۍ نه مخکې بسم الله ووایې، یا د اوبو نه مخکې بسم الله، یا د نعمت نه مخکې بسم الله، نو په دې کې به الہ العالمین درته شفا وګرځوي. سنگر د اسلام
چې د هجرت او جهادونو مجموعه ده څه ښکلې مدینه ده شیطان ورته بیا وایي الله ما د پاره به د څکلو څه انتظامي دا انتظام راته وکړه څه بس کم. رب العالمین جل جلاله ورته وفرمایل هر هغه شی چې د نیشي وي هغې کې نیشه پرته وي دا ستا خوراک دی. د بیلګې په توګه موږ ویلی شو لکه شراب یا د شرابو نه جوړ شوي د څیزونه چې هغې کې شرابو کثرت وي او یا د شرابو یو ځایوالی پکې وي په مائعاتو کې. رب العالمین جل جلاله شیطان ته وایي هر هغه د نیشې شی چې هغه نیشه لري دا ستا دپاره خوراک او سکاک دی سکاک خوراک پسې به ته دا استعمال. شیطان ورته بیا وایي ای الله ما ته یو داسې شی راکه چې په هغې باندې خلک ځان ته رابلم خلک متاثره کیږي او بیا راځي ځکه د دعوت دپاره څه لاره پکاري. رب العالمین جل جلاله ورته فرمایي شیطانه ډول او موسیقي سامان ستا ډنډورچیان دي د دې په طریقې کولی شي چې خلک ځان ته جلب کړي. همدغه وجه ده د ډېرو خلکو نه مونږ اورو متاسفانه ډېر په تاسف سره دا خبره کوو چې رسول الله مبارک د دې څومره بدي بیانوي او بیا بعضې خلک د دې بالمقابل وایي چې دا د روح غذا ده دې سره روح خوشحاله دا روح غذا نه د روح سره غذا ده. رسول الله مبارک چې هغه څه ویلي هغه خبره حقیقت ده. حدیث مبارک کې راځي رسول الله مبارک فرمایي په ورځ د قیامت کې کم انسان چې هغه د ډول او ډولکي د اورېدو سره لذت اخلي او خوند اخلي په ورځ د قیامت کې به د دومره عالمونو مخ کې الله تعالی په غوږونو کې سیکه واچوي. نو یو انسان چې دا موسیقي اوري دا یوه ګناه بیا چې ورته حلال وي په دې خو کافر کیږي. حرام سیز ته څوک حلال نه وایي که ډېرې لارې مو ورته ولټو ولیکن شریعت چې یو څیز منع کړی وي باید چې د ایمان جذبه دا ده ایمانی طور سره هغې ته مونږ تاسو ګناه ووایو. شپږمه پوښتنه کوي ای الله ما د پاره د ویلو او تکرار چې زه یو څیز تکرار کم او بار بار یې ووایم هغې دپاره ما ته څه شی راکړه چې خپل وخت پې تېر کړم ځکه انسان بعضې وخت کې چې ناستې ځان سره څه وایي شیطان الله نه غواړي یا الله داسې څیز راکړه چې زه په خپل وخت پاس کړم او ځان سره یې ووایم. رب العالمین جل جلاله ورته وفرمیل شیطانه ستا لوستل او ستا تکرار ویل فحش او بیکاره شعرونه دي بیکاره شعرونه چې هغه د فحش نه ډکي فحشاو نه ډکي د نارواو نه ډکي او داسې الفاظ پکې ویلی کېږي چې هغه د شریعت نه خلاف وي دا ستا دپاره مقرر دی ته دا تکراروه. نو هغه خلک چې په خلو باندې ترانې د سندرو لري هغه خلک د شیطان په دې عمل باندې سره یو ځای دي. بعضې خلک دا بانې کوي د دې نه بغیر وخت په ما نه تېرېږي دا خبره غلطه ده. وخت الله پیدا کړی او دې ته الله حرام ویلي په حرامو څیزونو باندې وخت مه تېروه. دا یو څه وخت دپاره خوند درته شیطان په دې ذهن کېږدي د هغې نه بعد د غوږونو په غم او مرض باندې دغه انسان اخته شي نو بیا د الله تعالی نه هغه رحمت هم نشي غوښتلی. باید چې ټول کمزوري یو خو که څوک دغه سندرې او موسیقي اوري باید چې بیا وروسته ورپسې استغفار ووایي د رب العالمین جل جلاله نه بخښنه وغواړي. دا لوی ظلم دی چې اول ګناه کار وکړي یعنې سندرې واوري او وروسته وایي چې ډېره مزه یې وکړه څومره لوی ظلم دی.
لکه د الله نه حیا پکاري چې الہ العالمین جل جلاله سوای سید یو عمل اوش یو سندره وریدل شو باید چې په ورسته د الله تعالی نه بخنه غوښتل شي ومزل شیطان بیا پختنه کوي د لیکلو د پاره ما ته هم سره کې الله لیکل پس شي حکم رب العالمین جل جلاله ورته فرمای په پوستکی باندې خالونه جوړول ستا لیکل شو پوستکو باندې خپل ځان ته خالونه جوړاوه اکثره خلک پستونو باندې لیکل کوي او لاسونو کې اشین خالونه او یا پتندو باندې شنه خالونه ایخي دا ښه عمل نه دی که چا دغسې خالونه یا داسې لیکل کړي و په کم ترتیب لرې کېږي او ډاکټر یې په ښه ترتیب باندې لرې کولی شو نو بهتر ده که نه د الله نه دې بخښنه وغواړي اتم شیطان ورته بیا وایي ای الله ما د پاره خبرې هم مقرر کړه څه شی خبرې وکم رب العالمین جل جلاله ورته فرمایي دروغ ویل ستا خبرې دي دروغ وایا ځکه دا ښه عمل نه دی ځکه الله تعالی شیطان ته ښیي بیا شیطان اویل نهم ځل کې ما د پاره جالونه مقرر کا چې پاغه باندې زه د خلکو نیول کوم رب العالمین جل جلاله فرمایي چې ښځې ستا جالونه دي کولی شي په دې باندې د نورې دنیا د نارینهو جلب ځان ته راواړی د دې وجې نه رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک په حدیث مبارک کې فرمایي ټولې ښځې داسې نه وي مګر اکثریت ښځې داسې وي چې هغې د شیطان دومره پابندي وي د شیطان د هغې کارونو خاوند به یو عمل داسې نه کوي مثال په واده کې به یې د سرنا ته شوق نه وي مګر د ښځې نه به مجبوره شي دا رواج وکړه دا رواج وکړه دا ولې دغه خورکۍ په دې باندې پوهېږي چې دا ګناه ده بیا یې کوي که پوښتنه ته وکړې خورکۍ دا ولې وایي ما پسې بیا خلک خاندي اوس دا دومره ساده ده چې د خلکو خندا ته جواب نشي ورکولی مګر د الہ العالمین جل جلاله د هغې لویې ورځې عذاب ته ځان نیولی دا څومره ناداني ده جامع الاحادیث جلد نمبر 2 صفحه نمبر 58 کې دا روایت موجود ده که مونږ تاسو خپل څلور واړو اطرافو ته فکر وکړو یقینا موسیقي او سندره د شیطان ډنډورچیان دي د الله جل جلاله او د هغه د رسول صلی الله علیه وسلم د فرمان نه غافل کوونکي شیانو کې دا اهم رول لوبي او ډیر عجیب انداز کې د انسانانو نیوکه کوي او د الله د ذکر نه غافل کوي نو ګرانو څومره ورونه دي زمونږ یا څومره خویندې میندې زمونږ دي څومره مشران دي باید چې د شیطان د چالونو نه ځان وساتو دغه کوم اعمال چې ذکر شو د شیطان د پاره خاص دي باید چې مسلمان په دې کې ورسره اشتراک ونه کړي ځکه موږ تاسو الحمدلله محمدیان یو د جناب محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم مبارک امتیان یو باید چې د هغې مبارک په تابعدارۍ باندې روان شو رب العالمین جل جلاله دې زموږ استاسو د ټولو زندگی د خیر او د سنت طریقې مطابق نصیب کړي چې د هجرت او جهادونو مجموعه ده څه ښکلې مدینه ده سنګر د اسلام څه ښکلې مدینه ده سنګر د اسلام اولنې اوریدونکي زمونږ حسیب الله جان ورور صداقت یار لغمان څخه هغې اړیکه نیولې وه پوښتنه وکړه اول تعریف ډېر وکړه د برنامې الله دې عزتمن لري سره د ټولو ملګرو زمونږ ته ټول قدردان دي او زمونږ ګران اوریدونکي دي که نارینه دي که زنانه دي الله دې ورته عمرونو کې برکت واچوي پوښتنه وکړه چې په کور کې ټول سره یو ځای دي او دکان کې د بل ورور کینی او پیسې ترې نه اخلي او خرچه ترې هم کوي آیا دا جایز دی که نه که چېرته
دا دکان د دوی یو ځای وي، مثال د ټول ورونه په یو ځای دغه پیسې په دې کې اچولې وي او ټول په دې خبر وي چې کینی دکان کې نو پیسې سناسه د خپل د جیب خرچې اخلي، ټولو ته معلومات وي، نو صحیح ده. که چېرته ټولو ته معلومات نه وي او دی هسې وي چې په کور کې یو ځای یو او بیا یې جیب کې اچوي، نو دا ګوره غلا ده، د دې نه دی ځان وساتي. په کور کې خرچه کول ته څنګه دي؟ نو هغه د ورور د سوال نه معلومیږي چې په کور کې خرچه کول ته نه ځکه جایز معلومیږي چې کور ته خدا سړی بیرته ځي پې خبرېږي چې دغه پیسې د دې دکان نه اخیستل شوي دي او په دې مخکینی حالت کې چې دی همداسې پیسې جیب کې اچوي، دا ورته نه دی پکار، دا باید چې دی نه ځان وساتي. دویمه پوښتنه وه چې په ټلیفون کې دروغ ویل ګناه څومره لري؟ نو ګناه ده چې څنګه د دروغو ګناه ده مقه شی دروغ دی، دې کې اصلي او دیسي نه. بعضې خلکو دې ته جواز ورکړی خو نه، دروغ دی، باید چې د دې نه ځان وساتلی شي. ولې چې خوب نه بیدار شم امنت بالله وایم او درود وایم. نو ورور که چېرته د خوب دعا درته یادوي، الحمدلله الذي احیانا بعد ما ماتنا و الیه النشور، که دا د یاد وي دا اول وای ورپسې که بیا څه وای نو خیر دی. خو د خوب دعا ضرور ده ځکه د هغې انتخاب د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک په ژبې مبارکې شوی، هغه به بهتر وي، اول هغه ووایي بیا ورپسې چې څومره دعاګانې کولی شي، نو انشاءالله چې تا ته به کې فایده وي. لقمان قلمیار ورور پوښتنه کړې وه چې جومات کې نسوار اچول، یعنی مسجد کې نسوار اچول. نسوار خو اکثره داسې یو عادت دی چې دا خلک رااخلي او خوله کې اچوي. بعضې خلک وایي چې موږ مسجد کې نسوار نه اچو، خوله کې اچو، بعضې خلک حاضر جواب وایي. خو همدغه مطلب دی چې په خوله کې نسوار اچي خو مسجد کې دا عمل ترسره کوي نه دی پکار. د الله د شاعرو ادب پکار دی، وان المساجد لله فلا تدعو مع الله احدا. الله وایي چې دا د عبادت دپاره جوړ دی، باید چې احترام وشي او د هغې عزت او احترام وشي. محمد ناصری ورور له سرخرود څخه اړیکه نیولې وه، پوښتنه یې وکړه چې الله چې دا ابلیس ورټه دې ته یې ولې توفیق نه ورکو چې دی توبه وباسي؟ ناصری وروره د توبې توفیق الله تعالی هر انسان ته ورکړی دی او هر انسان په دې باندې پوه دی، مګر یو خبر ده، دې بدبخته چې الله تعالی د توبې توفیق ورنکړ نو دې سره د علم دا کار کړی، د ته ښه معلوماتو که جاهل سړی یو کار وکړي نو خیر دی. قرآن عظیم الشان کې د ده مباحثه د الله تعالی سره موجود ده، خبرې موجودې دي. الله تعالی ورته وایي لم تسجد، ولې د سجده ونه کړه؟ یا ته سجده کوونکی نه وې یا تکلیف درته؟ د الله تعالی د پوښتنې مطلب دا چې څه تکلیف دی درته، ولې؟ دی ورته وایي نه، روغ یم جوړ یم خو لیکن زه سجده ورته ځکه نه لګوم چې انا خیر منه خلقتنی من نار و خلقته من طین، زه دې د اوره پیدا کړی او دا دې د خټې نه پیدا کړی. نو دا خو سم انجینر دی، د خدای سره داسې خبرې کړي ته وایي که چېرته د الله تعالی هغه حکم دې پورې تړلی دی چې به دې نه بغیر پوره کېږي نه، دا خو بېادبه شو. علما کرام یو وجه دام لیکي چې د تکبر کړی بې ادبي کړې ده، د دې وجه نه زمونږ استاد محترم به یو شعر ویلی، سعدي صاحب هغې به ویل تکبر عزازیل را خواره کرد به زندان لعنت گرفتاره کرد. د تکبر کړی او د بدبخته داسې وجې نه دی کړی، که ده چېرته دا ویلی چې الله ما نه غلطي شوې ده، امید و چې الله ورته بخښنه کړی وی، ځکه دا پوښتنه د الله تعالی داسې ده چې ورته وایي ولې؟ بیا دی دومره بدبخته دی چې هغې سره سره د الله تعالی سره دومره تیز کلامي کوي چې ستا دا یو بنده به رانه خلاص نشي او ستا دا یو بنده به د جنت والا جوړ نشي، او الله تعالی ورته وایي لأملأن جهنم من زه ستا نه او ستا د هغې ملګرو نه به جهنم ډک کړم، ورکېږه. نو الله تعالی ورته اول نه دا نه دی ویلي چې فخرج منها. ګوره اول سپاره کې الله تعالی فرمایي فسجدو الا ابلیس ابا، ټولو سجده وکړه مگر ابلیس سجده ونه کړه. ولې؟ ابا، انکار یې وکړه. نو دا انکار یې ولې وکړه؟ پوی نه نه پوی وو، واستکبر، تکبر یې وکړه. نو د خو ځان نه سم انجینر جوړ کړی و. اول کتم یې ته چې ستا سره یو اولاد یا یو کشر یو خبرې مباحثه وکړي، هغه ورته چې دا ولې او هغه در سره نیغېږي، نو د عقل تقاضا ده چې دې سړي ته دې رټنه ورکړی شي چې دې لارې ترې شي. بیا به سره د هغې د چېرته رجوع نه ده کړې، د دې خپل ضد باندې پوره پاتې شوی دی.
نو لہذا الله تعالی د توبې توفیق ورته ورکړی وی، خو چې د بدبخت خدا الله تعالی نه تمه د دې کړی وی کنه. آدم علیه السلام نه خطا وشوه، هغه الله تعالی ته 300 کاله وجړل په یو خطا باندې، او د بدبخت خپل عمل باندې خپل مانتیام ښکارا کړی نه ده. نو په دې کې د رب العالمین جل جلاله په رحمت باندې جرح نه ده پکار. د بدبخت په خپل د الله تعالی د رحمت طلب نه ده کړی، نو چې طلب نه ده کړی نو دسه انسان ته او دغه سي شخص ته چې دا اوس ځان ته دومره اوچت ګوري باید چې دغه سي سزا ورته ورکړي شي. نو ابلیس الله تعالی توفیق ورکاو، ولې نه ورکاو؟ خو چې د سناس امید د الله تعالی نه کړی وي او د الله تعالی نه تمه درلودلې. باقی ان شاء الله چې دا څومره ملګری د دې سوالونه دي او ان شاء الله سبا ته جواب کو. اوس وخت نه لرو، باقی مو په الله سپارم. السلام علیکم ورحمت الله.